اسلام موږ ته په جمی کې په یخنۍ کې او د جرابو سره چې کله اودس کوئ دا سهولت دا انعام دا تحفه دا ډسکاونټ دا رعایت راکړی دی چې تاسو په دې جرابو باندې مسح کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمند مسلمانانو، د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه تاسو ټولو ته یو بهترینه تحفه، یو بهترین پیکج او یو بهترینه ډالۍ، یو بهترین ډسکاونټ، یو بهترین رعایت او یو بهترین انعام وړاندې کوم. هغه دا دی چې جمع دی یخني شروع شوله او ټول مسلمانان جرابې په خپو کوي، جرابې اچوي او دسونه کوي. نو دوی ته هر ټیم د جرابو ویستل دا تکلیف وي، مشکل وته. د دې د وجه نه عزتمندو زمونږ دا پاک اسلام ډیر پاک دین دی او ښکلی او اسان دین دی. اسلام موږ ته په جمی کې په یخنۍ کې او د جرابو سره چې کله اودس کوئ دا سهولت دا انعام دا تحفه دا ډسکاونټ دا رعایت راکړی دی چې تاسو په دې جرابو باندې مسح کوئ. عزتمندو زه شروع کوم د اودس نه. موږ راغلي یو د دیر په دوره باندې دعوتي پروګرامونه، دعوتي سفر دی. نو اومه غوښتل چې مسلمانانو ته د اودس طریقه هم عملی وروخایو او په جرابو باندې د مسح طریقه هم ورته وروخایو. د اودس په شروع کې مسواک او بیا بسم الله. درې ځله لاسونه وینځل، دا مزمزه، دا استنشاق، درې ځله پوزې ته اوبه اچول، بیا لاس کې اوبه راغستل یو لاس کې او دا دویم ورسره ملګری کول، مخ ته اچول. درې ځله دا، بیا په دې لاس کې اوبه راغستل او داسې کول، د لاسونو وینځل. دې کې ډېر مستحبات منګه پرېغوستل ځکه چې صرف لنډې لنډې خبرې کوو، د اودس غټې غټې خبرې. مخ چې کله ووینځي یو مستحب دا ده چې لاس کې اوبه راوالي او د ګیرې خلالو کې په دې طریقه. بیا د دې لاسونو وینځلو نه پس ته مسحه. مسحه د ټول سر فرض ده. لاسونه به لامده شي داسې د سټ اخري حصې ته به راوستلی شي، د هلته نه به واپس سر ته بیا دا دوه ګوتې دننه او دا غټې ګوتې بهر د غوږونو نه دا به تاو شي. دا مسحه ده. په دې کې داسې سټ مسح کول دا نشته، بدعت دی. دا او دا طریقه هم نشته، داسې خلک کوي. د دې پسې خپې وینځل دي. د خپو وینځل فرض دی عزتمندو، خو چې کله په خپو باندې څه شی نه وي، جرابې نه وي، نو خپې وینځل فرض دي. او چې کله جرابې په خپو وي نو بیا د دې مسحه ده. مسحه په دې طریقه باندې یو لاس به لوند شي او دا به وایستلی شي، داسې به راتیر شي. بیا به دا لاس دوباره لوند شي د ګسې خپې دپاره په دې طریقه. داسې هم ته کولی شي چې دواړه لامده کې په دې باندې او دې باندې داسې راوستلی شي. بس دیزې پورې چې لاس راورسي دا کافي ده. تر دیزې پورې چې راورسي داسې. عزتمندو دا مسحه ده. په دې طریقه باندې موږ اودس مکمل که. بیا په اخره کې لږې اوبه هغه خښتک ته پرتوک ته وغورځولی شي، چڼکاو شي. عزتمندو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اودسو. د اودس طریقه وه مسح په جرابو باندې د امت په اتفاق باندې جایز ده.
مسح په جرابو باندې دا د امت اتفاقی مسله ده. مسح په جرابو باندې مسح کول دا هغه مسله ده چې د څلورو امامانو نه ثابته ده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام مالک رحمت الله علیه، امام شافعی رحمت الله علیه، امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه، څلور وانه دا وایي چې دا مسح شته دی. خو لږ معمولی خبرې پکې بعض علما کوي چې کمی جرابې به وي، د هغې هم وضاحت کوو. عزتمندو په دې باب کې د 14 صحابه کرامو نه نقل دي چې هغوی مسح په دې عامو جرابو کړې ده. دا شرطونه پکې نه و چې دومره به ډبلې وي، سخینین، مجلدین، منعلین، دا شرطونه پکې هغوی نه دي لګولي او نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم نه دي لګولي. په 14 صحابه کرامو کې 2 خلفای راشدین علی رضی الله عنه، عمر فاروق رضی الله عنه، انس ابن مالک رضی الله عنه، سهل ابن سعد رضی الله عنه، ثوبان رضی الله عنه، عبد الله ابن عمر رضی الله عنه. عزتمندو دا هغه نمونه دي چې موږ ته په ذهن کې زده دي. هغه مو تاسو ته ویل 14 صحابو نه په جرابو باندې مسح نقل ده. حدیث پکې امام ترمذی رحمت الله علیه، امام ابو داود، څومره چې د حدیثو کتابونه دي بابونه لګی چې باب فی المسح علی الجوربین یا باب ما جاء فی المسح علی الجوربین، هغه حدیثونه چې د جرابو د مسح په باره کې راغلي دي. ابو داود کې روایت د ثوبان رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم یې سریه ولیږله د مجاهدینو یو ډله، او په هغه علاقه کې یخني ډېره زیاته وه. نو رسول الله علیه السلام ته امر وکړو ان یمسحوا علی العصائب والتساخین، په پټکو باندې مسح کوئ چې کله پټکې مکمل تړلې یو مخنکه عمامه وي، او دویم تساخین هر هغه څه چې خپه ګرمۍ، جرابه، موزه، دا ټول په دې کې داخل دي چې خپې نه تاو شي او خپه پې ګرمه شي، په دې باندې مسح پکار ده. نو عزتمندو د ټولو علماو په دې اتفاق د امام ابن قدامه رحمت الله علیه فرمایي په دې د امت اجماع ده چې مسح په جرابو باندې دا شته دی بغیر د شرطونو نه. هغه وایي ولم یرا لهم مخالف فی ذلک، ټولو صحابو په جرابو مسح کوله او په دې کې د هغوی مخالف د سره شته دی نه. په جرابو کې دا شرطونه لګول چې دا به سخینین وي، مجلدین به وي یا به منعلین وي. نو دا شرطونه دا چې چا لګولی دي په دې باندې قرآن او حدیث کې دلیل نشته. ترمذی کې باب لګېدلی دی او بیا یې حدیث راوړی چې رسول الله علیه السلام مسح علی الجوربین، په جرابو یې مسح کړی. جرابې څه ته وایي؟ لفافة الرجل، چې خپه پې پټېږي، دې ته جرابې ویلی کېږي. بعضې خلک وایي چې جرابې به شلېدلې نه وي. عزتمندو صحابه کرام ډېر غریبانانو، روزانه هغوی نوې جرابې نه شوې اخیستلی، داسې شلېدلې جرابې وي او په دې باندې مسم کولی. نو دا شرطونه چې دا به دومره ډبلې وي چې اوبه به نه راکاږي، نو داسې فومونه به دې پورې تړو، یا به 3 میله مزل پکې کوي. بیا خو جرابې نه شو، بیا ټیرونه دي چې 3 میله مزل پکې کېږي. عزتمندو بله یو عجیبه خبره دا ده، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه اول کې ویل چې په جرابو مسح شته، خو شرطونه ویل چې دومره به ډبلې او دومره مزل به پکې کېږي. د مجلدین منعلین شرطونه ویل، او د هغه شاګردان دواړه صاحبین هغوی دا شرطونه نه وایي، هغوی وایي په مطلق په عامه جرابه باندې مسح کېږي. دا روایت شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه چې کومه ترمذي باندې شرح لیکلې ده هلته موجود دی، او په هدایه کې د هدایې مصنف چې کوم دی مرغینانی صاحب هغه هم راوړی دی چې 3 ورځې مخکې د ده د وفات نه امام ابو یوسف رحمت الله علیه او شاګردان د ده تپوس لورله، وایي دوی ویلې اوبه راوړئ، چې اوبې راوړلې ومسح علی جوربیه، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په جرابو باندې مسح وکړله او شاګردانو ته یې وویلې فعلت اليوم فعلا، نن مې داسې کار وکړ چې اوسه پورې ما نه و کړی، یعنې مخکې ما ویل چې شرطونه به پکې وي، نن هغه جرابو کې هغه شرطونه نشته او ما پې مسح وکړله. نو صاحب د هدایې وایي د فقه حنفي مشهور کتاب دی انه رجع الى قولهما، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د عمر په اخري ورځو کې
د خپلو شاګردانو صاحبینو قول ته رجوع کړې ده. نو په دې باندې د امت اجماع ده چې په مسح په جرابو باندې شته. ډېر روایتونه ډېر حدیثونه دي په دې باب کې. دا د الله او د رسول د طرفه یو ډسکاونټ، یو تحفه، یو رعایت، یو مراعات، یو اسانی ده. دا قبوله کړئ، د دې نه فایده والئ. ځان ته دین مه سختوئ مسلمانانو، په ځان تکلیفونه مه راولئ. الله او رسول د دې اجازه ورکړې ده. طریقه د دې دا ده چې اول به اودسو کې زما اودسو الحمدلله ما جرابې اچولې دي. اول به اودسو کې مکمل خپې به ووینځي، جرابې به واچې. دا اودس چې کله مات شه او تا دوباره اودس کو نو بیا به په جرابو باندې مسح کوې. یعنی اول شرط د جرابو د اچولو دا دی چې داسې اودس به دې کړی وي چې خپې به دې پکې وینځلي په صحیح اودس. پس د هغې مسح ستا دپاره جایز ده. د مسافر دپاره 3 ورځې 3 شپې مسح جایز ده. صرف د جنابت د وجې نه به وباسي. باقي وړوکې قضای حاجت کول، لوی قضای حاجت کول، خوب کول، دا اودسونه چې کله کوي جرابې به نه وباسي، مسح به کوي. او د مقیم دپاره یوم ولیله، یو ورځ یو شپه ده، 40 ګنټې 24 ګنټې دي. هغه به د دې نه فایده علي اخیستلی شي. د الله او د رسول د طرفه یو اساني، یو تحفه ده او موږ او تاسو یې په سر سترګو قبلوو او زموږ او ستاسو د اسانۍ دپاره ده. کله انسان مسح کړی وي او جرابې وباسي، اودس ته نقصان نه رسیږي. هېڅ مسله په اودس کې نه راځي، ځکه نواقض الوضو چې په څه اودس ماتیږي هغه خوب دی، او د 2 لارو نه چې څه وځي هوا خارجېدل دي، واړه او غټ بول کول دي، او دغه شیزونو باندې اودس ماتیږي. نو په نواقض الوضو کې دا نشته دی چې ته جرابې وباسي. ټیک ته د مسې ټیم ورسره بدل شو، خو دومره ده چې اودس ورسره نه ماتیږي. د دې نه فایده والی جمع دی، یخني ده، او په دې کې به اودسونه کوئ. شپه به ورځ به بس جرابو باندې مسح کوئ. په دغه طریقه باندې لاس لوند کوئ او دا دقه شانتې راکاږئ، په دې باندې دا مسح کوئ. دا یو سنت طریقه ده او په دې کې د هیڅ چا اختلاف نشته. د 4 مذهبونو په اتفاق په جرابو باندې مسح کیږي. ټولو امامانو کړې ده. او دا شرطونه چیرې دا هغه جرابې نه دي او دا خو نری دي، نو عزتمندو څه ته چې جرابه وي، په هغه زمانه کې هم دقه جرابې وي. په بعضې علاقو کې د وړیو نه جوړېږي، بعضې کې په لاس جوړېږي، په بعضې علاقو کې مشیني جوړې وي. چې څه ته جرابه وي او خپه پې ګرمه او د خپې نه راتاو وي، په دې باندې مسح جایز ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.